دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن څلورنۍ چهارشنبه د 1444 قمري کال د صفر المظفر میاشتې لسمه چې د 1402 لمریز کال د حسد یا زمري د 24مې نېټې سره سمون خوري. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د ایران د سړکونو او ښار جوړونې پلاوي د هرات له والي شیخ اسلام جار سره کتل. د اسلامي امارت د بري د درېیمې کلیزې په مناسبت د هرات ښاریانو د حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د هغوی څخه د بشپړ ملاتړ اعلان کول. او د زمري د 24مې نېټې په مناسبت تېره شپه د هیوادوالو پراخ ګډون کول. د هر څه نه مخکې د هرات ملي راډیو تلویزیون امریت او کارکونکو په استازیتوب تاسو ټولو مومنو هیوادوالو ته د زمري 24مې د افغانستان د اسلامي امارت د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وایم. خدای دې وکړي دغه ورځ د خپلواکۍ ورځ مو په خوښیو او خوشحالۍ ترسره کړې وي. زه خان محمد یوسف یم. اوس هم پوره خبرونه. د زمري 24مې په مناسبت د اشغالګرو او د هغوی د متحدینو په وړاندې د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت د هرات د والي شیخ مولانا اسلام جار د مبارکۍ پیغام. د لرغوني هرات غیور او مجاهد ملت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حسد 24مې نېټه د رارسېدو په مناسبت د هرات او افغانستان متدین او مجاهد ملت ته مبارکي وایم. تر هر څه لومړی باید د هغو مجاهدینو یادونه وکړم چې په تیرو څو لسیزو کې د ازادۍ په لاره کې خپل سرونه قرباني کړل تر څو دغه ستره ورځ د سولې او امنیت په سیوري کې ولمانځو. د ازادۍ د لارې شهیدان خپل ژوند قربان کړ تر څو موږ له هیوادوالو د ظلم او اشغال تور سیوری لرې سي او ملت مو په بشپړه امنیت کې ژوند وکړي. د هرات ګرانو او علم دوستو خلکو وروسته له دې چې سیاسي جهاد مو وګټه پوځي خپلواکي مو ترلاسه کړه او د ځمکني بشپړتیا ساتنه مو وکړه. اوس د اقتصادي جهاد وخت راغلی. موږ او تاسو ټول باید له اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره قوي ګامونه پورته کړو او په الله جل جلاله باندې په کلک باور سره د پرمختګ او پرمختیا لپاره لاره هواره کړو او د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره یو له بل سره همکاري وکړو. موږ باور لرو چې په خدای تعالی توکل او د مسؤلینو چارواکو په زحمت او استقامت سره په نږدې راتلونکي کې زموږ هیوادوال د کار او یوې ډوډۍ د ترلاسه کولو لپاره نور هیوادونو ته اړتیا ونه لري. موږ باید د عدالت په پلي کولو او د خپل هیواد د اقتصاد د ودې لپاره په پوره ژمنتیا او صادقانه خدمت سره لاس په کار سو. الحمدلله په تیرو 3 کلونو کې مو د هیواد د اقتصاد د ښه والي په برخه کې ستر پرمختګونه لیدلي او ډېرې لویې پرمختیایي پروژې مو ترسره کړي دي چې دا زموږ په ښار او هیواد کې په تیرو 20 کلونو کې نه وه ترسره سوي. دا مهال زموږ په ګران هرات کې د قاشتان بند، د سمنټو پروژه، د غوریان د اوسپنې معدن، نوې صنعتي ښارګوټي، لوی مسافري وړونکي ترمینال، د هرات خواپ د اورګاډي پټلۍ، د ټاپي پروژې په ګډون څه باندې 30 لوی اقتصادي پروژې شتون لري او په لسګونو وړې او لوی پروژې تر کار لاندې دي چې په ګټې اخیستنې سره به د بیکارۍ او اقتصادي ستونزه تر ډېره حده حل سي او په نږدې راتلونکي کې به په لویدیځ حوزه او ټول افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ شاهدان اوسو. د دې ټولو کارونو سره سره زه له خپل ګران ملت څخه غوښتنه کوم چې د وروري سره یو موټی سي، د بهرنیانو په ناوړو تبلیغات کې ونه غولیږي. هغه کسان چې هیواد پرېږدي، هغه سوداګر او پانګوال چې په مختلفو پلمو بهر ته خپله پانګونه لیږدوي، زه یو ځل بیا ټولو ته غږ کوم او ډاډ ورکوم چې دوی او د دوی پانګونو ته هیڅ خطر نه پیښوي. په دې هرات کې د کار او فعالیت ډګر او بشپړ امنیت د دوی په ګټه دی. نو په حقیقت کې دوی بې فکره دي
ځکه چې نن افغانستان د دوی پوهې او سرمایې ته اړتیا لري. دوی کولی سي په خوندي توګه راستانه سي او په خپل ژوند او سوداګري بوخت سي. په وروستیو کې یو ځل بیا د اشغالګرو او د هغوی د متحدینو پر وړاندې د افغانستان د مجاهد ولس د بریا د کلیزې په مناسبت د هرات افغانستان غیور ولس ته مبارکي وایم او هیله لرم چې موږ او تاسو د اسلامي نظام تر سیوري لاندې او د هیواد د ودې او پرمختګ لپاره د سته امنیت او فرصت څخه ګټه پورته کړو. د ایران د سړکونو او ښار جوړونې وزارت پلاوي او د هرات د اورګاډي د سرکنسیوم مسؤل د بهرنیو اړیکو او فواید عامې د رئیسانو په حضور کې د هرات له والي شیخ مولانا اسلامجار سره وکتل. په دې کتنه کې د ایران د سړکونو او ښار جوړونې وزارت پلاوي د هرات له والي سره د هرات خواب ریل پټلۍ د څېړنې په اړه لنډ معلومات شریک کړل او د سته نیمګړتیاوو په لرې کولو او پای ته رسولو کې له سیمه ییزې ادارې څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. له بلې خوا د هرات والي شیخ مولانا اسلامجار په نږدې راتلونکي کې د سته نیمګړتیاوو پر له منځه وړلو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د سیمه ییزې ادارې له لوري د سته ستونزو د هواري او د غصب د مخنیوي لپاره جدي اراده شته او دا لویه پروژه کولی سي چې د سیمه ییزې سوداګري او صنعتکارانو ډېرې اندېښنې حل کړي او د لیږد لګښتونه کم کړي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د هرات خواب اورګاډي پټلۍ چارې په چټکۍ سره روان دي او د ایران د اورګاډي د سرکنسیوم د مسؤل په وینا د ستر نیمګړتیاوو په له منځه وړلو او د اضافي کارونو په بشپړېدو سره به د سوداګریزو توکو یو اورګاډي هم وغځول سي. د اسلامي امارت د برۍ د درېیمې کلیزې په مناسبت د هرات ښاریانو په دې موده کې د حکومت د سترو لاسته راوړنو د څرګندولو ترڅنګ د اسلامي امارت له نظام څخه خپل بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د دوی په وینا په دې موده کې په بشپړه توګه امنیت تامین شوی، ګڼې زیربنایي پروژې بشپړې شوي، اخلاقي او اداري فساد په بشپړه توګه له منځه تللی او صنعت او پانګونې ته د پخوا په پرتله ډېره زمینه برابره شوې ده. نور حال په جوړ شوي راپور کې د حسد 40مه نیټه په هیواد کې د اسلامي امارت د بریا د درېیمې کلیزې د نمانځنې په مراسمو کې په هرات ولایت کې د ژوند له بېلابېلو قشرونو څخه د زرګونو خلکو په جوش او جذبه ګډون. دغه هیوادوالو په دې موده کې د حکومت د سترو لاسته راوړنو د ویلو ترڅنګ د اسلامي امارت له نظام څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. پیروزی مستضعفین بر مستکبرین هدیه الهی است و این شکرگزاری به کار دارد. شکرگزاری در این هست که ما معرفت شناسی داشته باشیم از پروردگار با عظمتی که دارای اسما و صفات کامله هست. ملت بزرگ ما برای حمایت از نظام اسلامی اولین کاری که ولی نعمت حقیقی را بشناسم به کنه صفات او تا اندازه‌ای که به بشر مقدور است و پیرو فرامین الهی و شریعت غرای محمدی باشند. همه ملت افغانستان باید دست به دست همدیگر و دوشا دوش همدیگر به فکر آبادی و آزادی، به فکر پیشرفت افغانستان باشیم. امروز خوشحال و خرسندیم که دوره هم جمع شدیم و جشن میگیریم پیروزی ملت شریف و نجیب افغانستان را. این موضوع خیلی یک موضوع خوشایند و خوشحال کننده هست برای تمام مردم افغانستان. د اسلامي امارت د ممثلینو له لوري په دې مراسمو کې د هیواد په لر او بر کې د بېلابېلو قشرونو او قومونو ترمنځ د بشپړ یووالي او همغږۍ د رامنځته کولو په اړه هم خبرې وسوې او ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت په دې برخه کې سترې لاسته راوړنې لري. امروز روزی است که امپراتوری غرب، امپراتوری ناتو و همه غلامان حلقه به گوششان در افغانستان ناکام شدن و پا و پوز پلیدشان به خاک مالیده شد. د هرات سیمه ییزه اداره د تاریخ په بېلابېلو دورو کې د افغانستان د مجاهد ملت د ازادۍ مبارزې ته اشاره کوي
او د افغانستان د اسلامي امارت د ګڼو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. واحد قوي مرکزی نظام په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت د سرحداتو ساتنه د افغاني ثبات لوی ملي پروژې او همدا ډول نور په لسګونو لاسته راوړنې چې اسلامي امارت لري د دې قدرداني او ستاینه وکړو. 24 اسد سوم سالگرد استقلال ملت ما و شما روزی هستند که عزت و شهامت، غیرت و شجاعت ما و شما را برملا نموده. کوشش بکنیم که این عزت، این شهامت خود را تحافظ نماییم. توصیه من و صحبت من و خواهش من و آرزوی من کوشش بکنید و بخصوص از این فرصت ها که الحمدلله بهترین نعمت که امنیت و آرامش هست، از این فرصت های خوب و نیک در ساحه نظام اسلامی بیاییم به خاطر تحصیل و علم و کسب علم و دانش و فرهنگ بشتابیم و به پی تحصیل برویم تا ای که ما عالمانه بتانیم از حق و حیثیت مردم و ملت خود ما پاسبانی و حراست بکنیم. د یادولو وړ ده چې د 1400 هجري کال د حسد په 24مه نیټه د اسلامي امارت مجاهدینو د امریکا او د هغې د غربي متحدینو پر وړاندې له 20 کلن جهاد او مبارزې وروسته د هیواد په خپلواکۍ او فتح کې بریالي شول. په هرات ولایت کې د زمري 24مه د اسلامي امارت د فتحې د درېیمې کلیزې په مناسبت تېره شپه د هرات ښاریانو په شانداره مراسمو سره ګډون وکړ چې ګډونوالو یې دغه بریا د ایمان او ملي عزم د پیاوړتیا نښه وبله. د دوی په خبره د افغانستان خلک په تیرو یوه پیړۍ کې د نړۍ 3 زبرځواکونه ته ماته ورکړې چې تر ټولو وروستی او تر ټولو ځواکمنې امریکا و. نور حال په جوړ شوي راپور کې د اسلامي امارت د مجاهدینو د بریا په درېیمه کلیزه کې په هرات ښار کې د څراغونو شپه او په هیواد کې د اسلامي امارت له اشخاص څخه د افغانستان د آزادولو په وړیا ځانګړې او د خوښۍ فضا رامنځته شوه. 3 کاله وړاندې د اسد د میاشتې په 24مه نیټه د هرات ښاریان ښار ته راغلل او شپه یې ولمانځله. در صدمه خودم همینطور خوشحالی دارم که ما این بقا بپرام خاطر استقلال کشور ما هست که فعلا خاطر استقلال اومدیم اینجا جشن گرفتیم و آزادی کشورمون میخوایم. د دې ورځې د ثبات په توګه د هرات خلکو د اسلامي امارت د بریا د کلیزې په مناسبت د لوی او په جوش او جذبې سره د فتحې د نمانځنو غونډه ترسره کړه چې له اسلامي امارت سره د هیوادوالو د پراخ ملاتړ او پیوستون څرګندونه کوي. نن دا د افغانستان غیور ملت ټول مسلمانان ته مبارکي وایم چې نن د ازادي ورځ ده. د امارت اسلامي د 3 ساله شده انشاءالله مبارکي میدم. په دې ځانګړې شپه د هرات ښار په بېلابېلو ځایونو کې په زرګونو خلک راټول شوي او خوښي او جشنونه یې څرګند کړل. په دغه لمانځ غونډه کې دوی د اسلامي امارت لاسته راوړنې وستایلې او د ایمان او ملي یووالي پر اهمیت یې ټینګار وکړ. نیروهای اشغالگر خارجی از کشور بیرون راندن. افغانان و ورونو ته د ازادۍ او د دې څخه مبارکي ورته وایي او ټول افغانان ته. ګډونوالو دغه بریا د ایمان او سیاسي ثبات د پیاوړتیا نښه وګڼل او په دې باور و چې دا جشن د ملي پیوستون او وړیا نښه ده. موقع هر کشور اول قدرتی که در افغانستان آمده به یک مشکلات، به یک بدبختی، به یک خواری و یک ذلت بیرون شده. هیچ وقت مردم افغانستان اجازه ندادن و نخواهند داد که کشورهای ظالم ظلم بکنن و استقامت میکنن بر افغانستان و یاری الله با ایمانداری خالصی که دارن. په هرات کې د بریا جشن نه یوازې د یوې مهمې تاریخي پیښې په توګه بلکې د ایمان او ملي پیوستون د پیاوړتیا سمبول هم ګڼل کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویاند هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره وکتل. د کورنیو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمتین قانع د هرات د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوي احمد الله متقي
سره د لیدنې پر مهال د هیوادوالو د امنیت ډاډ ورکړ. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي احمد الله متقي وویل چې د اسد 24مه د هیوادوالو د ټولو د اتباعو ملي ورځ ده. مولوي متقي هم د ملي ورځو د امنیت په تامین کې د اسلامي امارت د امنیتي ځواکونو هڅه وستایل او ویل چې د هرات سیمه ییزه اداره له تیر کال راهیسې د اسلامي امارت د بریا ورځې په توګه ترسره کوي او لمانځنه یې کوي. د هرات ښار د 5مې او 9مې ناحیې اړوند د عیدګاه سړک مخې ته د ښاروالۍ له لوري د ښاري نو له چوک څخه تر دروازې ملک پورې د سړک بلوار د رنګولو او تزیین چارې پرانیستل شوې. د هرات ښاروال ملا نعمت الله حسن د دغه ولایت له ټولو سوداګرو او پانګوالو وغوښتل چې د ښار په پراختیا کې فعاله ونډه واخلي. د هرات ښاروال ټینګار وکړ چې د هرات ښار پراختیا او پرمختګ د ټولنې د ټولو طبقو په ځانګړې توګه د سوداګرو او پانګوالو همکاري او خواخوږۍ ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د دې چوک چارې به د اړوند شرکت لخوا په 3 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. د لوی سشتنتالا په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل ته. پنجشنبه هرات ښار وریځ الوره درجه 40 تیته 40. غوریان وریځ الوره درجه 41 تیته 16. کروخ وریځ الوره درجه 10 تیته 22. او پشتون زرغون المر الوره درجه 41 تیته 24. په پای کې یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سرټکي. د ایران د سړکونو او ښار جوړونې پلاوي د هرات له والي شیخ اسلام جار سره کتل. د اسلامي امارت د بري د 3مې کلیزې په مناسبت د هرات ښاریانو د حکومت د لاسته راوړنو ترڅنګ د هغوی څخه د بشپړ ملاتړ اعلان کول. او د زمري د 24مې نیټې په مناسبت تېره شپه د هیوادوالو پراخ ګډون کول. قدرمن لیدونکو دا وه د نن شپې خبري ټولګه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو په لوی سشتنتالا سپارم. ښه وخت. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د